بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. نننۍ ویډیو زموږ زلزلې کې د نقصان نه بچ کېدو باره کې ده. د زلزلې دوران کې که زموږ څوک په د کلي کورونو کې واړه کورونه وي او بهر غټ غولی یا صحن وي، نو بس دا خو اسانه خبره ده او ټول په دې خبره باندې پوهي چې کمرې نه وځي او صحن طرف ته لاړ شي. خو بعضې ټایم داسې ځي کې سړی وي لکه ښار وي او ګیر چاپېره غټ بلډینګونه وي، یا په یو داسې ځای کې چې هلته کې ډېر زیات رش وي، بازار وي او غټ مارکیټ وي، یا په اوچت بلډینګ کې یا ماشومان وي په سکول کې، نو هغه ځای نه د وتو دپاره سړي ته وخت لګي. همیشه یاد ساتئ چې سړی لس چته بلډینګ کې چې نه راکوزېږي ستا 10 منټه لګي د یو کس، او که اته چته بلډینګ وي نو کې 8 منټه لګي، او زلزله زیات زیات منټ یا 2 وي. که په داسې ځای کې سړی ګیري یا جومات کې رشي، نو ښه خبره دا ده چې په کوم ځای کې سړی هملته کې ځان محفوظ کړي او د وتو کوشش نه کوي. چې کله په داسې بلډینګ کې سړی وي نو همیشه د کړکۍ نه لرې او د بلډینګ یو ګوټ ته ودرېږئ او خپل سر محفوظ کړئ، لکه لاسونه د کښېنئ او سر ښکته کړئ او لاسونه چې کوم دی دا د سر د پاسه یا سر د پاسه کېږدئ. ښه خبره دا ده که جوخت تاسو سره چېرته کې داسې مضبوط فرنیچر وي، میز وي یا کرسۍ وي، نو سړی هغې سره داسې کښېني چې هغه د میز نه یې سر ښکته وي چې که خدای مکړه څه څیز بر نه راغورځېږي نو چې پای کې محفوظ وي. په کورونو کې همیشه یو ایمرجنسي کټ داسې ځای کې ایږدئ چې هغه زلزلې کې راغورځېدو خطره نه وي. لکه بهر یو وړوکې غوندې کوډګۍ جوړه کړي یا یو وړوکې غوندې کې داسې څه بکس غوندې کې جوړ کړي چې په هغې کې د ایمرجنسي سامان پروت وي، که خدای مکړه یو بلډینګ یا کور راوغورځېږي نو چې ضروري څیزونه سړي سره موجود وي. په دې کې فرسټ ایډ ایمرجنسي کټ، د اوبو یو غټ بوتل، دغه شان یو کمبل نیمه، یا نور څه داسې ضروري خشک خوراک چې کوم مطلب دی په خوړلو نه بغیر سړی خوړلی شي، لکه ممپلي یا چڼې مېوې داسې څه بل څه شی یا فروټ پای کې پراته چې که خدای مکړه داسې څه ایمرجنسي شي چې هغه سړی د ایمرجنسي دوران کې یوز کولی شي. بعضې کورونه ډېر زیات غټ وي، پکې 2 کچنونه وي یا ډېر زیاتې کمرې وي پکې، نو ټول سامان په یو ځای کې ایښول نه وي پکار. یو لږ سامان د خوراک یا د ایمرجنسي سړی یو کمره کې کېږدي، نور بله کمره کې کېږدي، بل طرف ته یو حجره او کور کې کېږدي، نو خامخا د ایمرجنسي سامان سړي سره موجود وي. کور کې همیشه فرسټ ایډ کټ ساتئ، څه وړوکې غوندې دوایانې او پټی وغیره، او کور کې یو سړی په بیسک پټی باندې او په دوایانو لګولو باندې پوهې پکار دی. د دې فایده دا وي چې که خدای مکړه څوک زخمیان شي د زلزلې دوران کې، نو په کور کې هغې له سړی بیسک مرهم پټی کولی شي او په هسپتال باندې هم بوج کم شي چې کم سیریس مریضان یې ته موقع میلاو شي، یې ته د علاج موقع میلاو شي په هسپتال کې. څومره درانه څیزونه چې دي دا ښکته په ځمکه باندې ږدئ، بره اوچتې مه ږدئ. او نن سبا چې کوم دی د فرنیچر یا ټي وي یا کبرډز یا داسې څیزونه چې کوم راغورځېدی شي د هغې سکیور کولو لپاره د تړلو لپاره پټی راغلي دي باندې سکیور کوئ چې راغورځېږي نه. په بعضې ملکونو کې د زلزلې ارتکویک انشورنس هم کېږي د کورونو یا د خلکو چې خدای مکړه زلزله کې څه نقصان ورسي نو یې به واپس درکوي. که تاسو زلزلې دوران کې په ګاډي کې نو ګاډی یو سایډ ته ودروئ، داسې ځای کې ګاډی ودروئ چې خواته بلډینګ نه وي یا د بجلی ستن نه وي یا څه ونه منه نه وي. او درول ځکه ضروري دي چې بعض ټایم زلزلې دوران کې روډ یو دم وشلېږي یا خراب شي، نو هغې کې د ګاډي د اکسیډنټ یا د اکسیډنټ خطره وي. دغه شان که تاسو بهر په ګراوند کې یا په روډ باندې نو پخپله هم په داسې ځای کې ودرېږئ چې سره خواته ونه یا د بجلی پول یا څه اوچت چېرته کې غټ بلډینګ نه وي. اکثر د ډېرې غټې زلزلې نه پس افټر شاکس یا وړې زلزلې هم راځي. که څوک د سمندر خواته یي نه پس د سونامي خطره وي، نو کوشش کوئ چې ریډیو یا ټي وي باندې خبرونه واورئ، که سونامي الرټ یا ډېره تیز زلزله وي د سمندر د خوا نه همیشه لرې کېږئ. ملګرو زلزلې سکیل کې یو عجیبه خبره دا ده چې 7 او 8 سکیل منځ کې، لکه دا ریکټر سکیل لاګریتم سکیل وي، او دا د عام 7 او 8 منځ کې چې څنګه یو انچ فرق وي داسې په دې کې نه وي، دې منځ کې 33 فرق دی، 33 فرق دی. مطلب دا دی چې ریکټر سکیل باندې زلزله 1 سکیل راشي او بله د 2 سکیل نو 2 والا د 1 نه 33 ګنا سیوا وي. او دغه شان که په 2 انچي فرق وي لکه 7 او د 9 زلزلې منځ کې 1000 یو کم 90,000 او یو کم 1089 په دې کې فرق یې دی په سټرینث کې. نو مطلب چې زلزله که مطلب څونه په ریکټر سکیل باندې سیوا کېږي اصل خطره دې نه ډېره زیاته وي.
د دې لپاره کوشش کوئ که تاسو داسې ځایونو کې اوسېږئ چې مسلسل زلزلې راځي، لکه زموږ بعضې علاقې چې د پاکستان، افغانستان یا د کویټ وي، نو هغه کې سړی څه نوی کور یا آبادي جوړوي، انجینر یا پوه ټیکهدار سره مشوره وکړي او داسې کورونه مضبوط جوړ کړي چې راغورځېږي نه. موږ چې چاله هوټونه ورکوو ته دا خواست وکړو چې داسې قانون او داسې لا انفورسمنټ ایجنسیانې جوړې کړي چې هغوی خلکو له مشورې ورکوي چې کورونه او بلډینګونه ښه جوړوي. همیشه ځان سره د ایمرجنسي کنټیکټ نمبر 1122 یا په کوم ملک کې چې یې هغه ساتئ. د دې باره کې نور په انګریزۍ کې نور معلومات په نور ویب سایټس اوشا او ایچ سی یو کې او نور سی ډي سی ویب سایټ دی پای کې شته دی. د دې چینل نور ویډیوز د سیفټي باره کې وګورئ، لایک شیر او کمنټ پې وکړئ او د الله په امان. اصل څیز د الله نه چې کوم دی حفظ و امان غوښتل دي. دعا کوئ، آیت کرسي وایئ او په یو بل باندې رحم کوئ. الله دې په موږ باندې رحم وکړي او دعاګانو کې مې یاد ساتئ. الله په امان.